بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ ټولو زده کوونکو زما سلام واخلئ او د دې نن کلاس شروعات د درود پاک نه وکړئ. زه هر کلاس چې زمونږ تیاریږي یعنی په هر کلاس باندې هر کلاس ډیر محنت غواړي، ډیره خواري غواړي او دا نن کلاس راته لږ غټ هم ښکاري. په دې یو کلاس باندې یعنی زه چې د 10 منټو ویډیو تیاروم، د 10 منټو کلاس تیاروم، په دې باندې پوره یو ورځ لګي، یعنی 3-4 غنټې 15 غنټې مسلسل د یو سکرین مخې ته ناسته ډیر ګران کار وي. خو بیا هم چې دا ستاسو سپورټ وینم نو دا خو لا ما تر 100 پورې کلاسونه نه دي جوړ کړي، تر زرګونو به انشاءالله چې دا کلاسونه ستاسو لپاره جوړوم. د اباسین صاحب یو شعر دی: الوت می د فکرونو له اسمانه هم اوچت دی، هر څوک تر اسمانه د زندان دی دیوالونه. زه چې دغه کلاس شروع کړو د دې ټکي نه اول چې کوم ټکی دی هغه دی ډاوټینګ. د ډاوټینګ مطلب دی، د ډاوټینګ معنی دا شک. Why are you doubting on me؟ ته په ما شک ولې کوي؟ Why are you doubting on me؟ ته په ما شک ولې کوي؟ په ډاوټینګ کې دا بی سایلنٹ، د DOUTING ډاوټینګ بی چې پکې کومه ده دا بی پکې سایلنٹ ده، دا نشي ویلی. بل مخکې ټکی چې کومه دی هغه دی هیبټ. د هیبټ مطلب دی عادت. It's your habit to doubt، یعنی دا ستا عادت دی چې شک کوي. It's your habit to doubt، دا ستا عادت دی چې شک کوي. بل مخکې ټکی چې کومه دی هغه دی ارجنټ. ارجنټ وایي ضروري ته. I have some urgent work، زما څه ضروري کار دی. مونږ وایو کنه چې زما څه ضروري کار دی. I have some urgent work، زما څه ضروري کار دی. بل مخکې ټکی چې کومه دی هغه دی سپاینګ. SPYING سپاینګ. سپاینګ وایي جاسوسۍ ته. You are spying on me، ته زما جاسوسي کوي. You are spying on me، ته زما جاسوسي کوي. بل نیکسټ ټکی چې کومه دی هغه دی ډل. د ډل مطلب دی پیکا، یخه، سړه. موږ چې ورته وایو ډیره سړه پړه ده، ډیره پیکا ده. د دې مثال ته ګورئ: Today is a very dull day، نن ډیره پیکا ورځ ده. Today is a very dull day، نن ډیره پیکا ورځ ده. بل نیکسټ مخکې ټکی چې کومه دی هغه دی ایول. د ایول مطلب دی بد. Stop talking evil about me، زما په باره کې بد خبرې یعنی خرابې خبرې بندې کړه، یعنی زما په باره کې خرابې خبرې مه کوه. Stop talking evil about me، زما په باره کې بدې خبرې بندې کړه، یعنی بدې خبرې کول بند کړه. بل مخکې ټکی چې مونږ سره کوم دی هغه دی ګارجس. ګارجس د دې صحیح پروناونسیشن چې کوم دی هغه دی ګارجس. د ګارجس مطلب دی ډیر ښایسته. د دې مثال ته ګورئ: She was looking gorgeous، هغه ډیره ښایسته ښکارېدله. یو خو هسې ښایسته مونږ وایو دا سیز ډیر ښایسته دی، یو ډیر ښایسته وي. هغه ډیر ښایسته ته په انګلیش کې وایي gorgeous. She was looking gorgeous، هغه ډیره ښایسته ښکارېدله. او دې سره چې بل کوم ټکی دی هغه دی هینډسم. هینډسم هم ښایسته ته وایي، خو دا هینډسم چې کوم دی دا د میل دپاره استعمالیږي، دا به صرف مونږه د میل دپاره استعمالوو. He is looking very handsome، هغه ډیر ښایسته ښکاري.
he is looking very handsome. هغه ډیر ښایسته ښکاري. بل چې کوم ټکی دی هغه دی بیوټیفل. د بیوټیفل مطلب دی معنا دا ښایسته. You are beautiful. ته ښایسته یې. You are beautiful. ته ښایسته یې. او دې سره چې بل کوم ټکی دی هغه دی adorable. adorable هم وایي ډیر ښایسته ته. خو adorable په اصل کې مونږه د بیجان سیز د پاره استعمالولی شو. د جانور د پاره یې هم استعمالولی شو خو په ډیرو ځایونو کې دا د بیجان سیز د پاره استعمالیږي. It's adorable. دا ډیر ښایسته دی. یعنی پرس کا بیجان سیز مطلب دا دی چې زه وایم your phone is adorable. یعنی ستا موبایل ښایسته دی. یعنی ډیر ښایسته دی. Your phone is adorable. ستا موبایل ډیر ښایسته دی. بل نیکسٹ لفظ چې کوم دی هغه دی alive. د alive مطلب دی ژوندی. He is alive person. هغه ژوندی انسان دی. یعنی هغه ژوندی سړی دی. He is alive person. هغه ژوندی انسان دی. angry. د angry مطلب دی غوسه. My father was angry when I come home. My father was angry. زما پلار غوسه و. When I come home. کله چې زه کور ته راغلم. My father was angry when I come home. زما پلار غوسه و کله چې زه کور ته راغلم. او بل مخکې ټکی چې کومه دی هغه دی attractive. د اټریکټیو معنا دا زړه راښکونکی. یعنی یو زړه راښکونکی څیز ته په انګلیش کې وایي اټریکټیو. This car is very attractive. یعنی دا ګاډی ډیر ښایسته دی. ډیر زړه راښکونکی دی. This car is very attractive. دا ګاډی ډیر زړه راښکونکی دی. بل مخکې ټکی چې کومه دی better. د better مطلب دی ښه. I am feeling better. زه ښه محسوسوم. د feeling مطلب دی محسوسول. I am feeling better. زه ښه محسوسوم. brave. د brave مطلب دی بهادر. He is very brave. هغه ډیر بهادر دی. He is very brave. هغه ډیر بهادر دی. busy. مصروف. I am busy right now. زه اوس مصروف یم. یعنی زه اوس په کار کې یم. اوسګار نه یم. I am busy right now. زه اوس مصروف یم. بل مخکې ټکی چې کومه دی calm. د calm مطلب دی پر سکون. یعنی په سکون کې. په دې کې دا ال سایلنٹ دی. دا CAM ویلی شي. ال پکې نشي ویلی. calm CALM دی خو په دې کې دا ال نشي ویلی. د دې پرونونسیشن چې کوم دی هغه دی calm. keep calm. پر سکونه اوسه. یعنی په سکون کې اوسه. keep calm. پر سکونه اوسه. بل ټکی دی careful. careful وایي احتیاط. Be careful while driving. یعنی د ډرایوینګ په وخت کې احتیاط کوه. یعنی کله چې ګاډی چلوي نو په هغه وخت کې احتیاط کوه. Be careful while driving. د ډرایوینګ په وخت کې احتیاط کوه. charming. charming وایي مینناک ته. She was looking so charming. هغه ډیره مینناکه ښکاریدله. She was looking so charming. هغه ډیره مینناکه ښکاریدله. چې یو بل ټکی چې مونږ سره کوم دی cheerful. cheerful وایي خوشحالی ته. یعنی په خوشحالی سره. cheerful. be cheerful. په خوشحالی سره اوسه. be cheerful. په خوشحالی سره یا خوشحاله اوسه. be cheerful. خوشحاله اوسه. بل ټکی چې کوم دی هغه دی clean. د clean مطلب دی پاک.
صفا سوترا. Clean the floor. فرش پاک کړه. Clean the floor. فرش پاک کړه. Next, difficult. Difficult وای ګران ته، مشکل ته. The exam was so difficult. امتحان ډیر ګران او. The exam was so difficult. امتحان ډیر ګران او. Easy. Easy وای آسان ته. The exam was very easy. امتحان ډیر آسان او. The exam was very easy. امتحان ډیر آسان او. بل مخکې ټکی چې کوم دی هغه دی foolish. Foolish وای بیوقوف ته. Why are you so foolish? ته ولې دومره بیوقوف یې. Why are you so foolish? ته ولې دومره بیوقوف یې. مخکې ټکی چې کوم دی fragile. د fragile مطلب دی نازک. Why are you so fragile? ته ولې دومره نازک یې. Why are you so fragile? ته ولې دومره نازک یې. funny. funny وایي مزاحیه ته. You are very funny. ته ډیر مزاحیه یې. یعنی دا تصویر چې ستاسو په مخه دی اسماعیل شاهد. اسماعیل شاهد is very funny actor. اسماعیل شاهد ډیر فنی یعنی مزاحیه اداکار دی. اسماعیل شاهد is very funny actor. اسماعیل شاهد ډیر مزاحیه اداکار دی. او بل چې دې سره کوم ټکی دی هغه دی جوک. د جوک مطلب دی معنی دا ټوکې، یعنی ټوکې نخرې کول. دې ته په انګلیش کې وایي جوک. Why are you joking me? ته ولې ما سره ټوکې کوي. Why are you joking me? ته ولې ما سره ټوکې کوي. حاجی یو مخکې ټکی چې کومه دی هغه دی friendly. friendly وایي دوستانه. He is very friendly. هغه ډیر دوستانه دی. friendly دوستانه. He is very friendly. هغه ډیر دوستانه دی. بل ټکی چې کومه دی helpful. helpful وایي ګټور ته، مددگار ته. be helpful to others. د نورو د پاره ګټور جوړ شه. یعنی د خپل ځان د پاره خو هر څوک ګټه کوي، فائدې د پاره لګیاوي، خو د نورو د پاره ګټور مددگار جوړ شه. be helpful to others. د نورو د پاره ګټور جوړ شه. helpful ګټور یا مددگار. بل مخکې ټکی چې دی hungry. hungry وایي اوږی ته. I am very hungry. زه ډیر اوږی یم یا زه ډیر اوږی شوی یم. I am very hungry. زه ډیر اوږی یم. bring the bread. I am very hungry. bring the bread. bread وایي ډوډۍ ته، یعنی ډوډۍ راوړه. I am very hungry. زه ډیر وږی شوی یم. bring the bread. I am very hungry. ډوډۍ راوړه، زه ډیر وږی شوی یم. bread وایي ډوډۍ ته. بل ټکی چې کومه دی important. د important مطلب دی ضروری. I have very important work today. نن زما ډیر ضروری کار دی، یعنی زه نن اوزګار نه یم، زما ډیر ضروری کار دی. I have very important work today. نن زما ډیر ضروری کار دی. نیکسٹ ټکی چې کومه دی هغه دی jealous. jealous وایي پسخېدل، یعنی پسخېدلو ته موږ چې ورته په پښتو کې وایو سوځېدل. Why are you so jealous? ته دومره ډیر ولې پسخېږي، یعنی ته ولې سوځي. موږ وایو که نه چې ته ولې سوځي، هغې ته په انګلیش کې وایي jealous. Why are you so jealous? ته دومره ډیر ولې سوځي یا ته دومره ډیر ولې پسخېږي. naughty. naughty وایي شرارتي ته. څوک چې شرارتي کوي، وران کارونه کوي، هغه ته وایي naughty. Ali is very naughty. علي ډیر شرارتي دی.
Ali is very naughty. Ali ډیر شرارتی دی. Poor. The poor مطلب دی غریب. They are very poor people. They are very poor people. هغوی ډیر غریبانان خلق دي. د پور سره بل چې کوم ټکی دی هغه دی ریچ. دا وایي مالدار ته یعنی امیر ته. They are very rich people. هغوی ډیر مالدار خلق دي. They are very rich people. هغوی ډیر مالدار خلق دي. او نیکسٹ ټکی چې کومه دی سیلفش. سیلفش وایي خود غرضه ته. They are so selfish people. هغوی ډیر خود غرضه خلق دي. They are so selfish people. هغوی ډیر خود غرضه خلق دي. نیکسٹ ون stupid. stupid وایي احمق ته، بی وقوف ته، کم عقله ته. He is a stupid boy. هغه احمق خلق دی یعنی هغه بی وقوفه خلق دی. He is a stupid boy. هغه احمق خلق دی. بل ټکی چې دی ټف. ټف وایي سختی یعنی په کوم سیز کې چې سختی وي، کوم سیز چې سخت وي هغې ته په انګلیش کې وایي ټف. The exam paper was tough. یعنی د امتحان پرچه سخته وه. The exam paper was tough. د امتحان پرچه سخته وه. wisely. wisely وایي په هوښیارۍ سره. talking wisely. په هوښیارۍ سره خبرې کوه. talking wisely. په هوښیارۍ سره خبرې کوه. behind. behind وایي شاته ته. look behind you. خپل شاته وګوره. look behind you. خپل شاته وګوره. بل دی outside. outside مطلب دی بهر. wait outside. please wait outside. یعنی مهرباني وکړه بهر انتظار وکړه. please wait outside. مهرباني وکړه بهر انتظار وکړه. please wait outside. بهر انتظار وکړه. بل ټکی چې کوم دی هغه دی ال. ILL. دا ال وایي بیمار ته یعنی ناجوړه ته. He was ill from the past few days. هغه د تیر شو څو ورځو نه بیمار و. He was ill from the past few days. هغه د تیر شو څو ورځو نه بیمار و. بل ټکی دی لیزی. د لیزی مطلب دی ناراسته یعنی سست. Why are you so lazy? ته ولې دومره ناراسته یې؟ Why are you so lazy? ته ولې دومره ناراسته یې؟ ها مخکې چې کوم ټکی دی هغه دی long. long وایي اوږد ته. The journey is long. یعنی سفر اوږد دی. The journey is long. سفر اوږد دی. The journey was long. سفر اوږد دی. The journey مطلب دی سفر کول یعنی سفر ته په انګلیش کې وایي journey. The journey is long. سفر اوږد دی. بل ټکی چې کوم دی هغه دی lucky. lucky وایي خوش قسمته ته. خوش قسمت ته په انګلیش کې وایي خوش قسمتۍ ته lucky. حسن is very lucky boy. حسن ډیر خوش قسمته هلک دی. حسن is very lucky boy. حسن ډیر خوش قسمته هلک دی. بل مخکې ټکی چې کوم دی refuse. refuse وایي انکار کولو ته. انکار کولو ته څه وایي؟ refuse. I refuse. زه انکار کوم. I refuse. زه انکار کوم. promise.
د پرامیس مطلب دی وعده کول. I promise you زه تا سره وعده کوم. I promise you زه تا سره وعده کوم. بل ټکی چې مونږ سره کوم دی هغه دی excuse. excuse وایي بهانې ته. make an excuse څه بهانه جوړه کړه. make an excuse څه بهانه جوړه کړه. زمونږ دا نن کلاس او تر د دې ځای پورې او که چا تر اخره پورې کتلی وي نو هغه ما ته ضرور کمنټ وکړئ، یعنې خپل ځان راته وښایئ چې زه دا کلاس تر اخره پورې ګورم. بیا به راځم د بل کلاس سره. مال راکړئ تر د بل کلاسه پورې اجازت او په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. تاسو چې هم چرته یې ښاد آباد او بریالي اوسئ.